د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ څو مهمو تازه خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار کې د هوایي ځواک یو پایلوټ په هدفي برید کې وژل شوی. په هیواد کې د هدفي بریدونو پر دوام سیمه امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په کندهار کې د افغان هوایي ځواک یو پایلوټ په یو هدفي برید کې وژلی دی. که څوم طالبانو په وروستیو هدفي بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي، خو افغان حکومت وایي چې د دې بریدونو تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. دا برید په داسې حال کې کېږي چې ډیریو هیوادونو او بنسټونو وروستي هدفي بریدونه غندلي. له طالبانو او نورو ترهګرو د ورته بریدونو بندېدو او له افغان حکومت څخه د دې بریدونو د عاملینو د نیول کېدو او مجازات غوښتنه کړې ده. بلخوا کابل پولیس وایي له یوه کوره د غلا شویو سرو زرو عاملین نیول شوي. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غله ونیول چې له یوه کوره یې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیې قمندانۍ ویان فردوس پرامرز نن رسنیو ته ویلي دغه غلو پرون د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره زر د قصبې سیمه کې له یوه کور وړي وو. په کوم انځور کې چې پولیسو رسنیو ته لیږلی د سرو زرو څو غړکۍ او بنګړي ښکاري او تورن کسان هم په ظاهره تنکي ځوانان دي. کابل کې د وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په وړاندې مبارزه چټکه شوې. د کابل چارواکي او یو شمېر اوسیدونکي وایي د غلا غدیو کچه تر یوې اندازې راکمه شوې ده. او وارګ وایي طالبان د ولس او حکومت ترمنځ واټن پیدا کولو په لټه کې دي. طالبان هڅه کوي افغان حکومت د عامو افغانانو نړیوالو ټولنې په ذهنیت کې کمزوری وښيي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په تضاد څرګندونو کې ویلي چې په ښارونو کې بریدونه او له مسؤلیت منلو یې انکار د طالبانو نوې تګلاره ده چې هڅه کوي د حکومت او ولس ترمنځ فاصله رامنځته کړي. د په خبره طالبان فکر کوي چې دوی په مذاکراتو کې برلاسي دي، نو ځکه اوس په دې لټه کې دي چې افغان حکومت کمزوری وښيي او د هدفي بریدونو د دوام له لارې خپلو موخو ته ځان ورسوي. صدیقي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلانونو د شنډولو په لټه کې دي او اجازه به ورنه کړي چې دغه ډله خپلو موخو ته ورسیږي. د ولسمشر ویاند یو ځل بیا تور پورې کړی چې طالبان د سولې نیت نه لري او د تاوتریخوالي د ډیرولو له لارې هڅه کوي ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.